صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت دا یو مدینه تا یو سړی راغله مسافر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فریاد کوي یا رسول الله انی مجهود اے د الله رسول سلام ما ته ډیر تکلیف رسیدلای دی ولګي دی وجنه مې بد حال یا رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم چونکہ دے اخلاق اوچت نمونہ وا یو بی بی خپل بی بی کور ته خبر لگی چې کڅ خوراک وی اگر اولګو مل مرا غل دی هغه کور نه جواب سره دی والذی بعثک بالحق ما عندي الا الماء قسم په الله په غزا چې ته په حق راغلی کور کې دی وبونه علاوه هیڅ هم نشته او بو باندې خو لګ نه مړی نه ختمي بل بی بی ته خبر لگی هغه نام دا چې قسم په الله کور کې دی وبونه علاوه هیڅ نه بل بی بی ته خبر ټول کورونو نبی صلی الله علیه وسلم نه دا یو आवाज راځي چې ما عندي الا الماء قسم په الله کور کې دی وبونه علاوه هیڅ نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوي من یضيف هذا الليله الکا رحمه الله الله په رحم وکي د دې سړی نن شپه مل مستیا به څوک نو یو سړی د انصارو نه دا ابو طلحه رضی الله نور روایتونه معلومه ابو طلحه رضی الله پور رسول الله صلی الله علیه وسلم زبد د مل مستیا ہوگا کور ته راولي عامل میدان سره راوست خدته اولینې خبر ورکوي اکرمی ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم خده ملمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دغه عزت وکا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا کړی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعلان مطابق موږ راوسته دا او بل روایت کی خزنه تپوس کوي هل عندك شيء خز کور کې د خوراک تشتا هغه ته وي لا والذي الا قوت الصبيان قسم بالله کور کې هغه د ماشومان د لک خوراک نه علاوه کور کې هیڅ نشته دا د صحابه کرام غربت د رسول الله صلی الله علیه وسلم غربت حالت پتہ سے حال کې د الله په دین باندې عمل کړي د صحابه کرام رسول دے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ چوي چې عللیهم بشیء خد یو کار وکا ماشومان په سبانه دوکا کا او یو روایت کی دی چې توي فرمایل اذا ارادوا العشاء فنوبيهم چې کله دوی د خوراک اراده د ماخامو کی نو په تشیبانه دوکا کا چې دوی ودشي واغم داسه وګوي ته وي چې کله میلمه راشي نو ته داسې خیال کوه چې زګر ډیوا دا برابر اومه په دې خیال باندې ډیوې ته پور شو ډیوا مړه کا مونږ به اسې لاسونه ویو میلمه به خوراک وکړي ځکه یو کس باندې موړ شي دا صحابه کرام صحابیات زنانه دي داسې نه وي چې ښه ما بچي به لږ شپه تېروي ته ماته میلمانه راولې نه داسې نه وي بالکل همدغسې عمل کوي هغسې کوي بچي پسې چل ول وده کوي او دیوا مړه کوي ملما خوراکي حدیث کې دی اکل الضيف وباتا طاویین ملما خوراک وکړه مور شول وباتا طاویین دواړه خزو خاون او لګ شپه تیر اوږي ود شولو شپه اوږي تیر کړلا سحر نبی هم فرمایي صحابه وتا الله اکبر لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليله بیگش باج تاسو کومه مل مستیا کړی دا رب تعالی د عرش مالک بغیر ډیر خوشاله شوی عجب الله تعجب کړی دا او امام بخاری رحمه الله روایت کی دی الله اکبر ضحك الله من فلان و فلانا د عرش مالک بیگا خندلی دی الله بیگا خندلی دی د فلان کیو د فلان کی دی وجنا الله رب العالمین و خندل څنګه چې داغه شان سره خای